د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي مشر مولوي مطیع الحق خالص مجاهد د ننګرهار په چراګام ولسوالۍ سلیمان خیلو تنګي توري بوړي تاریخي سیمې او د غراز د دې ولایت د رینور ولسوالۍ سوتن سیمې څخه لیدنه وکړه. سفر موخه د ځنګلونو ساتنې او د حیواناتو ښکار مخنیوي په موخه ولسونو سره لیدنه ده. د سلیمان خیلو تنګي توره بوړه کې ځنګلونه انقلابونو په خپل حال نه دي پریخي، خو د رینور اوتران سیمې ځنګل بیا په خپل حال پاتې. د سلیمان خیلو اوسیدونکو حسن خان او د رینور اوتران سیمې اوسیدونکو بازګل وایي مخکې خو دلته داسې و د موږ دا ځنګل یې سوي ده پورته ده او دا پورې ده او پورته دا ډېرې غټې غټې ځنګل وې. دا ځنګل یې سلمنځ کې ولاړې وې، نختر، بوجر، څېړۍ، زڼغوزي، بیا په د انقلاب څه ونو سخت بمبار ورته اوس بعض دغه سرونه چې دي دا جګ جګ سرونه دي دا غونډ بمبار دا وار کړه. دوی ته موږ یو په ډله جوړه کړې ده د هر کندي په حساب باندې دوه کسان، 10 کسان، 20 کسان. دی نو دغه غره کې بس یو هفته کې 2 ځلې 3 ځلې چکرې وي، دا بې ځای خلک وهلو ته نه پرېږدي. دې غرو کې غشته، مال شته، څاروي لرو، بانډې دي. هغه بانډو کې موږ داسې اجازه نه ورکوو چې هغه همداسې وهي او بس مثال خبره په خوله به سري او ماښام به بانډې ته راولي. احکار چې دی عموما بند کړی، احکار ته باره اجازه چاته نه ورکوو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي مشر مولوي مطیع الحق خالص سلیمان خیلو تنګي توره بوړه کې ولسونو سره د لیدنې ترڅنګ تیر جهادي مرکزونه هم ولیدل. یو خدا چې موږ غوښته چې راشو دلته دې خلکو سره نږدې څخه وګورو، دې خلکو پوښتنه وکړو. دویم موجب هغه دا و چې د قوم سره خبره وکړو چې دغه هلته د حیوانات او مرغان دا هم د دې قوم شتمني ده، د ملت یو عامه شتمني ده. دې حفاظت باید موږ او دوی ټول په شریکه باندې وکړو. نوموړی د تورې بوړي سربیره د رینور ولسوالۍ اوتران سیمې ته هم لاړ او ولسونو سره د ځنګل ساتنې او منظم چاپیریال رامنځته کولو په تړاو ناستې وکړې. دی وایي دې سیمو ته به پروژې او مرستې راجلب کړي که رښتیا دې ته د سړک باندې کار وشي، دې ته د نور سهولتونه دلته ورکړل شي. کیدای شي دا ملي پارک یوازې دا نه د سیمې د خلکو دپاره بلکې د موږ د افغانستان د اقتصاد دپاره په مجموع کې ډېر زیات مفید تمام شي. ځکه موږ دلته چې ګورو دا سیمه د سیاحانو دپاره یا موږ چې پرون کوم ځای تللي وو د سیاحت د نګاه نه دومره اوچت موقعیت لري که سهولتونه ورته برابر شي نو ډېر زیات تورستان به دې سیمې ته رامات شي. مجاهد وایي د ننګرهار یو شمېر سیمې د ساتل شویو سیمو لیست ته پیشنهاد شوي. د ده په خبره هیواد کې ټول 23 سیمې د ساتل شویو په نوم نومول شوي چې اوس پکې بېلابېلې پروژې روانې دي.